نیکان نیکان غټان غټان پیدا دي، نیکان نیکان غټان غټان پیدا دي، دی خود ضایع جنتیان پیدا دي. زه هغه خوارو له جنتو ګټو، زه هغه خوارو له جنتو ګټو څوک چې د مور دوزخیان پیدا دي. عجز سره ودرېږه، کمزوري سره ودرېږه، د غټانو د هغې د کور ناوې هغه خو د هر چا بابي ده، صرف د خپلې پښتو غم دی. که زما پښتو د فرعون په لار باندې روانئ نو زم د فرعون په لار زم ورپسې، که زما پښتو د نمرود په لار باندې روانئ زم د نمرود په لار باندې زم. پخوا خو یو نمرودو، پخوا خو یو فرعونو، اوس خو په هر کلي کې نمرود دی، په هر کلي کې فرعون دی، په هر ټبر کې فرعون دی، په مولانو کې فرعون دی، په میاګانو کې قارون دی، په پښتنو کې قارون دی او فرعون دی، شداد دی او نمرود دی. په حکومت پالو کې چې کم نمرودان دی او کم فرعونان دي، یقینو که هغه فرعون هغه شداد هغه کور کې نو لري. چارټر اف مدینه کې هغې کې چې کومې خبرې لیکلې وې کافر یهودیان نسوارا مسلمانان ټول را یو ځای کړي نو په هغه میثاق کې په هغه لوظنامه کې یو غټه خبره دا لیکلې وه چې کم سړي سره زیاتې کیږي نو زیاتي والا مقابلې ته به مونږ ولاړ یو ټول. پیغمبر علیه السلام به زه به هم هغه زیاتي خور که مسلمان ځان ته وایي، هغه زیاتي خور که یهودي ځان ته وایي، هغه زیاتي خور که نصراني ځان ته وایي، هغه زیاتي خور که هر نوم ځان ته اخلي، خو مونږ به د مظلوم سره ولاړ یو. دا د نبی علیه السلام میثاق و، په هغې کې دا خبره وه. اوس دغه شی نشته، اوس د ظالم سره ملګرتیا ده. مسکینا و یتیما و اسیرا، قرآن خدا وی فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربت او مسکینا ذا متربه. قرآن خو چې ګورې پاڼه په پاڼه باندې فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر، چې ګورې نو یي یسألونک عن الیتامى د یتیم خبره ده، د مسکین خبره ده. انما الصدقات للفقراء والمساکین، چې وی خیر او زکات ورکوئ، ړومبی پکې فقیر دی مسکین دی، دا پکې ړومبی نمبر کې خیال وساتئ. که باغوان د مالک نه غلا کوي دا غل دی او ډاکو دی، که دا دیګمار غلا کوي دا غل دی او ډاکو دی، او که د جومات د پیسو نه د جومات استاد غلا کوي نو دا استاد هم غل دی او ډاکو دی.